بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا آيات سورة الكهف آیت نمبر 2 اچھا دی. په دغه آیتو مبارک کې الله سبحانه و تعالی د مور او د پلار د پاره یو پیغام یو نصیحت ورته کړی دی. وای ګوره خپل اولاد ډاکټر انجینیر هر شي چې ته جوړې ماشاءالله جوړې کا، مګر یو خبره ته په یاد ولره که ته خپل نیک نه وې، که ته ستا کور والا نیک نه و، دغه کوشنیان که نیک نه و ښه نه و، کېدلی سي په مخ کې په آینده زمانه کې دې مشکلات وویني. نو دغه آیتونه دغه په باره کې چې څنګه دي چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام دوی دواړه سره روان و، نو هلته یو جوال راولیدي، اباله دی را ولاړ سو، خضر علیه السلام دا جوال یې سیده کړي. نو اوس الله سبحانه وتعالی وایي هغه جوال ولې سیده سو، څه کیسه وه، هغه دلته وایي واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. وای هغه جوال چې د یتیمانو په جوال سره څاړه لري، اصلي کې د جوال لاندې یو خزانه و پټه و، کاغه جوال راولیدلی وای خزانه معلومېدله او ګورتو خلکو هغه خزانه غلا کوله. نو الله سبحانه وتعالی خضر علیه السلام ته ویل چې ته دا جوال داسې که سیده که دا راولیږي سیده که چې خلک په ونه پوهېږي چې دلته لاندې یو خزانه پټه ده. وکانه تحته کنز معنا خزانه، لهما د دې دواړو الکانو دپاره یو خزانه وه. او بیا نو الله سبحانه وتعالی وایي وکانه ابوهما صالحا، وایي د دې پلار چې و دا ډېر ښه سړی و. نو علما وای دا پلار څو هم پلارو دلته لیکلی دی تفسیر کې وکانه ابوهما کان الابو السابع، اوم پلار و معنا هغه اوم پلار بعد نیکه تر نیکه نو زه درپای هغه اوم پلار چې د نیکه وای هغه ښه سړی و. په دغه علما لیکلی دي په تفسیرو کې راغلی دي وای که ته ښه یې ستا اولاد به ستا د نیکي د برکته چاته لاس ونه نیسي، ستا اولاد نه ستا کړوسیان به لا چاته لاس ونه نیسي که ته د خدای سره سم وې، او که ته د خدای تعالی سره نه وې سم، دا ستا د ګناهو عذاب پر اولاد باندې راونسي. نو الله تعالی چې موږ ټوله وساتي د دغه څه په دغه آیت کې مور پلار ته ویل کېږي چې تاسې خپل اولاد حسن حسین خو غواړئ، نو خو توم علي او فاطمه سه، پلار ته ویل کېږي چې ته علي سه رضی الله عنه، مور ته ویل کېږي ته فاطمه سه. موږ غواړو چې زموږ اولادونه حسن حسین سي، مګر موږ خپل علي او فاطمه نه جوړېږو. موږ غواړو چې زموږ اولادونه د تلیفونو سه لرې سي، مګر خپله موږ پر تلیفونو اخته یو. موږ غواړو چې خپل اولاد مو لور مو خصوصا ډېر تقواداره حیاداره سي، مګر موږ خپله تقوا او حیا نه لرو. نو دا څنګه کېدلی سوی؟ دا مازې د انسان شرطونه چې داسې به اوسي. په دغه آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي وایي ګوره که ته نیک یې نو زه به ستا سره چی وکړمه، زه به خزانې ستا د اولادو دپاره چې د دې رزق لیکلی دی ګرته به ور وساتم. دا آیت یوازې د هغو د یتیمانو سره نه و، دا د آیت در قیامته پورې د ګرتو سره دی. که هر چا مور و پلار ښه و نیک و صالح و 5 وخت لمونځونه روژې د ګناه څخه ځان ساتي، انشاءالله د دې اولادونه به هېچ چاته لاس ونه نیسي، په رزق کې به الله سبحانه وتعالی برکت ورکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.